اوس دلته چې کله شیری د ملګری مور سره خبرې کوي نو د کټ لاندې هیڅ نه وي پراته چې کله کې مراد ویم سین خایي نو دلته کټ لاندې تور غونتی سیز دی دا پته نشته چرته دای بوډۍ په 30 کې وبسل یا چرته په پسکا کې او چې د بارا غزا خایي نو بیا غشای ورک شي دغه یې شي لوی جادو. السلام علیکم دوستانو، نگار ټي وي ته په خیر راغلی. دوستانو نن ویډیو زمونږه سنگر ممر ډرامې باندې ده. مطلب دا سنگر ممر ډرامې کې څومره غلطۍ شوي دي هغه تاسو ته نن ویډیو کې ښیو. خو که تاسو دغه ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ او د بلې ویډیو دپاره کمنټ لازمي وکړئ چې مونږ کومې ډرامې نه مسټیک راوباسو یعنې غلطۍ. اوس راځو ویډیو طرف ته. نمبر 1 په کالج کې چې کله شاعري ناسته وي نو خپل مرګري سره خبرې کوي نو دلته د جنډې یو باش لګیدلی وي او چې دوباره هغه ځای ښیي نو هغه ځای نه باش ورک شي او چې کله بیا دریم سین ښیي نو هغه ځای کې دوباره هغه باش راشي زی او رزي زی او رزي لکه څنګه چې پاکستان بجلی زی او رزي. मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है. एक सेकंड यार मजाक हो रहा है. नहीं ये हम यहाँ पे क्या कर. नंबर 2 اوس دلته چې کله شیری د ملګری مور سره خبرې کوي نو د کټ لاندې هیڅ نه وي پراته چې کله کې مراد ویم سین ښیي نو دلته کټ لاندې تور غونتی سیز دی دا پته نشته چرته دی بوډۍ په 30 کې وبسل یا چرته په پسکا کې او چې دوباره هغه ځای ښیي نو بیا هغه شی ورک شي دغه یې شي لوی جادو. نمبر 3 اوس دلته چې کله د 2 نمبر شیخ شاعري ملګری پالو کوي نو دلته یو مشوم ولاوي که تاسو له غو سره وکسئ. اوس مشوم دغه سوچ کې لاړ دی چې دغه خلک پلیوانیان شوي دي یا چرته روټۍ نه د میلاو شوي ورته. نمبر 4 کله چې دغه ببر سره سوچ کوي نو د سره دلته کېړې پراتی وي او چې کله کې مراد ویم سین ښیي نو کېړې نه بوټان جوړ شوي وي. داجی و داجی ما بچکا ولی بچې داجی کېړې نه بوټان جوړ شوي دي چرته ما نه خر نشي جوړ. نمبر 5 کله چې شاعري ملګری سره ناسته وي نو دو سره دلته یو کتاب هم او چې کله کې مراد ویم سین ښیي نو هغه ځای نه هغه کتاب غایب شي. هلکه دا خو ماته ډېر خطرناک لیدلی شي ولې داجی ځکه چې دو داسې کتابونه غایب کوي نو موږ خو به د خرو ټیکهداران پاتې شو. دوستانو که تاسو دغه ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې ضرور کړئ او بلې ویډیو دپاره لازمي کمنټ چې کومې ډرامې مسټیک تاسو ته راوباسو.